چې د موږ موټر ته څوک طالبان راغلل دلته دا خلک ولاړ ول ما ورته ویل مولوي صاحب طریقه ساعته برکت ونه کړو چې تر څو د موږ د ننګ او د ناموس دفاع نه وشي امریکایي نه ده کړې فرانسوي نه ده کړې پولنډي نه ده کړې پاکستان هغه خبرې ټولې پاتې دي موږ دغه سواریان په شمول د ډریورانو او کلینرانو دا خلک په همدغه ساحه کې هغه کوټه کې هغه ښځې سره بېعزتي کړې دا یې ساعته بنګړې وړې پراته دي له هماغه کوټې حرکت کړی ده دوه کیسې دي یا دې کلي ته تللي او یا یې کلي ته تللي اوس ورځو دي تاسې ټول دلته اوسئ زه خو وایم ټول چې اوس ځو په خبره هم نه پوهېږو طالبانو ته ورځو چې څنګه وسو څه وسو تاسې خو خبره ته زور د خدای زور دی ټول در سره رهي که ټول رهي که یو نفر د خبره ته مشوره لکو کې داسې یو څوک پیدا کړي چې هغه پلزان دی په ولایې په ځای درته پرې ودرې اوس معطله شئ اوس خو موږ نه ځو ګوره چې موږ څنګه ولاړ شو د موږ ښځه هلته بې عزته ناسته نه موږ په څه رقم موږ او تاسې نه ځو موږ او تاسې خلک یو دې بنده او انشاءالله الرحمن کوشش وکړو 2 ساعته بعد به موږ تاسې ته هغه په لاس راکړي درته ولي ګوره درته ولي دلته اوس اردو راځي ګوره هغه څه موږ وایو چې دا ټانک ته یې ولوېست حرکت په هغه قرآن کې ورکړې چې دا مجرمین پیدا نه کړي طالب ته هم وایو کلیوال ته هم وایو شپین ږیري ته هم وایو تورژیرو ته هم وایو دغه بېعزتي سوې ده نور پیسو په کیسه کې نه یو ټلیفون و پیسه راسه د دې بېعزتۍ د دې غزني ولایت د دې اولیاو د ښار دا بیا راته شرموي ما درته ویلي دي د شپې شپه مو وواله ورځ مو ووو خو هدف ته رسېږو دا زه درته وایم فقط 4-5 نفره له ما سره په دا موټر کې اوس یې سپاره شئ چې ما چې موږ دلته ورسېدی موږ ته څه وایي هغه یو موټر را روان کړه عبدالله Acı